واه ډیر جالب او خطرناک لوبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا لوبه کله او چرته تر سره کیږي. ویډیو را سره تر پای وګورئ په ډیر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د 19 کلنو کم عمره ځوانانو نړیوال جام په ګروپي لوبو کې د افغانستان لوبډلې لوبې پای ته رسېدلي چې افغانستان په خپل ګروپ کې لومړی راغلی دی. د 19 کلنو نړیوال جام ټولو ګروپونو وروستۍ لوبې سبا ترسره کیږي چې په هر ګروپ کې یوه لوبه پاتې ده او له هغه وروسته به معلومه شي چې نورې کومې لوبډلې مخکې ځي او کومې کور ته ځي. خو د افغانستان لوبډله چې په خپل ګروپ کې تر ټولو مخکې راغلې ده د پاکستان لوبډلې سره چې په خپل ګروپ کې دویمه راغلې د لوبې لپاره میدان ته کوزیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه زبردسته لوبه چې کوارټر فاینل لوبه ده د جنوري په 11 نیټه به د سویلي افریقا په بینونی ښار کې ترسره شي او که افغانستان په دغه لوبه کې بریا خپله کړه نو نیمه پای لوبې یا سیمي فاینل ته به لاړ شي. که د 19 کلنو نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان 19 کلنو لوبډلو لوبو ته وګورو نو دواړه لوبډلې یو ډول مخکې روانې دي ځکه افغانستان هم 2 لوبو کې بریا خپله کړې ده او یوه لوبه یې بې پایلې پای ته رسېدلې ده او پاکستان هم 2 لوبو کې بریا خپله کړې او یوه لوبه یې بې پایلې پای ته رسېدلې ده. افغانستان په خپل ګروپ کې سویلي افریقا او متحده عربي اماراتو لوبډلو ته ماتې ورکړې ده او له کاناډا سره یې لوبه د باران له امله ترسره نه شوه. بل لور ته پاکستان بیا د زیمبابوې او سکاټلینډ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده او له بنګلادیش سره یې لوبه بې نتیجې پای ته رسېدلې. خو افغانستان په توپ اچونه او توپ وهنه کې ښه وړتیا لري او که لوبډلو ته وکتل شي نو افغانستان د سویلي افریقا په څیر پیاوړې لوبډله هم په اسانۍ ماته کړه. که افغان لوبډله له پاکستان سره ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړي نو د پاکستاني لوبډلې ماتول او 19 کلنو نړیوال جام کې مخکې تګ به ورته اسانه وي. نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ چې لوبه به پاکستان ګټي او که افغانستان؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.